دا دویم زجر ود کثیر من اهل الكتاب خواہش کی ډیر د اهل کتابنا لو يردونکم چې واپس کی تاسو من بعد ایمانکم پس د ایمان تاسو نه کفارن کافران. ذکر توی راعنا لفظ وای ذکر توی چې نسخ ممنه حسدن د وجد حسدنا من عند انفسهم چې دی پزرونو کې ده من بعد ما پس داغنا تبین لهم الحق چې خخکار شدید حق سره د پوي کی فعفو. نګور سوال پیدا شو چې دی مون سره حسد کی او خپکسته کی نو بیا انتظار د صدې عمله په ورینو کو جهاد نکو نو چونکه دا ټیم مسلمانان کمزوري وو او حکم د قتال الله نه جاری کو نو امور مصلحه شروع کی چې کله تا باندې دشمن زور وری او مسلې راته جوړي او تو سره په تور جنگ نشي کوله نو بیا به امور مصلحه اختیار ہے. نو دلته امور مصلحه بیانی یعنی دا سه عملونه چې هغه کې نو الله تعالی صبر درکې او الله باغله سزا ورکې. نړم به فافو معفو کې دیتا فافو تعلق وسره ختم کې لکه مونږه پښتانه چې چا سره جګړه شي او ډېر مجبور یو ته او تنگ یو ته نو مونږ ته یاره ما معاف کړي کنه ما معاف کړي نو بدل تماغه معنا رفعفو وتوی ما معاف کړي مطلب دا ما د سره نه تعلق شته مرا سره تعلق ساته چې تعلق سره ختم کینو بیا ور اب تاسو سره ملاویږي نه لہذا دماغ باندې پارامی. وصفحو دا دویم مخ ته واړوي کدی د مخ ترازی کنا نو چې دې مخ ترازی نو ته دې خوا مخ کوا نو بس پدې به اخلاصيږي نو حتا تر دې پوری تی الله چراولیږي الله پاک به امره خپل حکم د قتال او چې الله حکم راولیږي نو بیا او پیله نه کې او رست راضی دې صورت کې بیا ان الله بشک الله پاک علی کل شیء قدیر پارسیس قادر دے. دو امور مصلحه بیان شو. درم واقیموا الصلاة قائموي منزنا منزل زور ورکا منزلا او دا الله نه مدد غواړه ځکه منز ذریعہ دا الله نه د غفتو واستعینوا بالصبر والصلاة کې مونږ ویلو. او سلورم امر مصلح واتو الزکات ورکوي زکات مالی بدنی عبادت الله لکوي هغه نه په دې سخته کې مدد غواړي. او پنځم وما تقدموا هغه چې تاسو وړاندې ولېږئ لانفسکم د خپل ځانونو لپاره من خیر سنیکی تجدوه هغه بومو عند الله سره هغه وی نیکی کر دریا میں ډال کنا الله وی ضایع کیږي نه بس ویتنی کی کوا اما سره ضایع کیږي نه دلته امانت پرتر تا ته ملاویږي داغه ثوابونه تجدوه عند الله. اگر آیات کې وګورئ ما تقدموا لانفسکم یا ویل رکنا چې تاسو رضان نه مخ کې ولېږئ نو ګوره غوره دا چې ته ژوندې او ته رضان نه مخ کې خیراتونه وکې زکاتونه ورکې منځونه کې دا به په کار راځي. ځکه چې حدیث مفهوم دی چې کله یو سړی په خپل جون 1 روپۍ د الله په لار کې ورکي د پدې دومره ثواب ملاويږي کله دته مرګ نه پس 100 روپۍ ورکي نو هغه عمر ثواب دته نه ملاويږي. نو په خپل جون ورکه ځکه په خپل جون ورکول ګراني پیسې خوږی کرا هغه کس وی مړ کېده نو زامنو ته وی چې الکه ځکه مړ شمه نو بیا ګوره ما په خضرون خیراتو کې کرا نو هغه وی غوی را واستوي تړ مخه ته ولوي دا سکوي وی دا غوی بالالو کنا وی اوسه لالو چې په خپل سترګو وی نه اوس نه ګوره چې زه تر کوم ژوندې مدله بغوت نه وړه چې کله مړ شم بیا به ما پسې کوي ولې په جون داغه نړ کېدا نو لکه چې په جون نه ورکه نو بیا روستو کتا پس اول خو سو خیراتونه کینه سوق دی روزګاری تاسو وینئ نه عام جون تجربه دار چاشته مړه خپل مړ زیاده سے زیاده دریر وځي هفته او چې ډیر کیږي نو یو وکال پس را یادی شي یره کال ولا مناو او بس بیا اخره کې هیر شي بیا او تکبروم نه معلومه نو خدای چې سړی د ځان نه مخ کې ولګي چا پته مکیګه ما غریب اجزان یا پویږي یا نه بدعات او رسومات او در پسکی راي ثواب نشتا
او پرون ولا تشترو بیاات کی مون تفصیل کړه کنه چې ختمونه در پسیو کې پاغه خوراک او دغه نو د ویون کی ثوابونه شنو بیا مړی ته سبقی کنه د ځان نه مخ کې پکار دی ښا او ما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله ان الله بشک الله پاک بما تعملون بصیر پاک سچ تاسو کوي لیدونکو ده دریم زجرو دی ځان د جنت ټیکداران غړي وقالو وایدی لن يدخل الجنه چر به داخل نشي جنت تا الا من مگر هغه سوک کان يهودن چې هغه يهوديانو سموي وی جنت ته صرف يهودي دي نو نسوارا را پاسي وی تاسو برانه څنګه ده مونږ بزو او نسوارا دا ځان له جمله را وقالو لن يدخل الجنه الا من كان نسوارا یهود وی صرف یهود به جنت ته ځي نسوارا وی صرف عیسایان به جنت ته ځي الله پاک وتوی ګوړه ګوړه وای خپلبم خوګی کنا تلک امانیهم دا ارزوګان ریده دي ارزو خو خلک ارس کول شي کنا زوی ما جذب وزیر اعظم کېګه دغه د یو ورځ ما وینه نو زما په خپل خو څوک مهر نشي لګولې زب صدر کېګه ما زب د امریکایم صدر کېګه ما دوه په دې ټوله دنیا حکومتونه کومه نو بس دا خو یو ارزو د ارمان د ارمان خو خلک د ارس کی الله وی بس ارمان دې کی دي او دک شان ارمان به پاتش یا امانی په معنا د دروغ ده تلک امانیهم دا دروغ د دي کې یو خبر امرشا نشتا قل توتوایا هاتو برهانکم روړې دلیل ساسو ان کنتم صادقین کتا سرشتنیه تورات انجیل سکه وخیا کړه بلا ولبن داخريږي قانون وره من اسلم وجهه لله چاچی اوس پارزان خپل خاص یو الله تا وهو محسن او دې نیکوکاری یعنی تابعداری کوي د سنت طریقې دا دو شرطونه د قبولتیا اخلاص او طریقه را پیغمبر فله اجره عند ربه ددر پار بدل دا پنځ درب ددو ولا خوف علیهم نبسیری پدی قیامت کې ولا هم يحزنون نبدی غمجن شي په دنیا پسې وقالت اليهود سلورم زجر دی یو بل نمنینو یهود وی نسوارا پس دین ندی نسوارا وی یهود پس دین ندی نو مشرکان د مکی برا پاسې دلو وی تاسو دواړه پس دین نه دین خو زمونږ ده وقالت اليهود و يهوديان ليست النصارى ندي عیسایان علی شین پس دین باندې وقالت النصارى او عیسایان ليست اليهود ندی یهودیان علی شیء پس دین باندې وهم یتلون الكتاب او حال دا دی چې دی لولي کتاب ګورای سره تورات دی سره انجیل نو چې علما خپلو کې متفق نه نو امیان به خود اعتراضونه کینو نو چې دا علما خپلو کې اړم شو نو ګورا امیان امیین را پاسې دلن پړه مکی والا مشرکان وی تاسو دواړه پس نه پويږي کذالک قال الذين دارنګ وایا کسان لا يعلمون چې غي سره د علم نشتا د پويږي نه مثل قولهم پشان د وینا د دي اغي وی نه يهود په دین دی او نه نسوارا وی دین باندې همونګ یو او دا په دې وخت کې موږ ګوره علماء خپلو کې متفق نه دي کنه زموږ ملک وګوره بلا مذهبي پاټې دي کنه اور یو داوا کې مونږه اسلام راولو نو امیین عوام مریان دي چې دا کم اسلام دی چې دا پارټي مو د اسلام راولم داموي نو لکه یو پارټي شي کنه ټول متفق شي کنه ولې نه متفق کیږي چې په دې کې دن سکون ده کنه دی په یو بل پوه دي کنه د چا کې د یو بل نه بدلی دي څوک په چا اعتراض کې څوک په صحابو کې څوک په امامانو کې څوک په بل چا نو اتفاق ناراضي نو چې اتفاق ناراضي نو حکومت پر چای د فاسق او فاجر تاسو چې تولید چې مفتی اعظم او یا یو ډیر لوی عالم راغی او غزمږه وزیر اعظم شیا صدر شو دا خلک راضي کړه دا رسد لاسه چې علما خپلو کې متفق نه دي دار يهود نسوارا متفق نه دي د مکه مشرکانو په اعتراض کوئی مړه تاسو پس دینیه دین خو جدي دا زمونږه ده مونږه پس ملاریو نو سم چې ته خبره کې نو ګورا اسبه استاد خوخي دغه یو سیاسی باسی یو مذهبي نو ځنه خلک دای چې په سیاست کې نه منما او په مذهب کې به منما
لکه خپل پاټه کې اتو توې چې لکه د استاد د دا کمکار کې دا ګناه ده بدعت ده وکه ګناه ده کار څه خو بس زموږ استاد ده نو امام هم د کار څه کې نو چې سبا الیکشن ته توې چې لکه استاد دی وټونو ته ولار دی دل ورکا کنه وینا نه پدې کې مې استاد نه ده نو ګوره بدعاتو کې دی استاد کړه رہے او چې دل تر مشره خبر را نو سوې دی کې مې استاد نه ده دا امیین ول دا مکو علماء په خپل ورکی لکه ګوره هغه منکر حدیث پرويز ته چاوي ویتا باندې ټول علماء فتوا د کفر ور کړی را چې ته کافر یې دغه ته حدیث نه مانی نو هغه په جواب کې سوې وې دې ټول یو بل ته کافران ویل نو کدا ټول کافران ما ته کافر وي نو زه دې په خپل باندې کافر کېږم نه او ما سره شته هغه را جمع کړو د دې ټول فتوی په یو بل چې دې دیوبندیانو کې بلا او په دې بریلیانو کې بلا شیعاګانو کې ویری یو بل باندې فتوی د کفر ورکی انو کدا کافران ما ته کافرانو وي نو زه پاره کافر کېږم نه نو هغه دا مکچا ورکړه دې علماء ولا په خپل ورکړه چې په یو بل فتوی ورکینو هغه را جمع کړی وي ویری یو بل توی چې یو دتوی کافر بل دتوی نو کدی ما ته و نو سپکه دې په خپل نه کافر کېږي حالانکه حدیث چې نه منه خود به خود کافر شو هغه ځان لدا جواز کتلو افالله فصلا پاک يحكم بينهم فیصله بکید دی پمنس کی یوم القیامت ر قیامت پروز فيما پاغ مسلو کې کانو چودی فيه اختلافون چای کې اختلاف کو ومن ازلمو دا پنځم زورنا مړه خلق د جمعات نه منکینو لکه يهودو نصارا بخت نصر چې کوم دی آغا عمله وکړو په بیت المقدس کې چې دی نو پاره کې خنزیران لار کړل ګوره او قتل غارت پکې وکړه او دا شان چې دینو د مکه مشرکان چې دینو هغه نبی علیہ السلام د مسجد حرام نه منې کو وې دې کې به مونږ نه کې او کله به په لری سپری ورا چول او کله به په نور ګن ورا چول پاسا ومن ازلمو او سوک لوی ظالم دې ممن دا غچانا منع چې هغه منکی خلق مساجد الله د الله د کورونو نا ايذ کر فیها دا چې یادول شي پدای کې اسمه نوم داغه وصافی خرابها او کوشش کی په خرابولو دغه جمعاتونو کې څوک چې د الله د ذکر نه په جمعات کې منکی نو هغه ډیر لوی ظالم دی چې څوک د الله د جمعات نه خلق منکی ولې هغه چې په جمعات کې بدعات نکېږي ها ځکه ځنه خلق په جمعات کې هم بدعات کوي او چې منکې نو هغه جګړه کوي لکه ګوره دا عبد الله ابن عمر رضی الله عنه صحابي دی او هغه یو جمعات ته تلو او چې کله بانګ ویل شالته نو ولته بانګ پسې بیا وازونه کول یله کمانځل راشه کنه مانځل راشه هغه خپل شاګرد ته ما د دې بدعتیانو د جمعات نه وباسه دا بانګ یې سره پاره و چې دی ور پسې بیا چغي وباسه کنه دا خو زموږ وخت کې نوې شوی دا نبی علیہ السلام نوې کړي او علی صاحب یو جمعات ته تله او چې الته دا چغه واله شو هغه کسانو ته وباسه دا بدعتي د جمعات نه دغه هغه امیر المؤمنین او هغه سره طاقتو ابن عمر صاحب کمزور او جګړه نشو کولی پر دې جمعات کنه هغه ماته وباسه او دا شان ځنې صحابه ویلري چې په جمعات باندې یا علما او چې په جمعات ور بلیږي او مړکون کې څوک نه نو دا ما ته دومره تکلیف ناراضي چې په جمعات کې بدعات کیږي منکون کې څوک نه په جمعات کې بدعات کیږي او دوره پکې څوک مضبوط ایمان والنی چې هغه ته وي چې دا مکوي کنه دا خو ګناه ده دا بار ګناه ده نو په جمعات کې خود ګناه ده او تاسو وایئ چې جمعات کې څه بدعات کیږي کنه نو جمعات کې بلا بدعات کیږي لکه ګوره د روزه کې بلا بدعات چې دا ختمونه شروع شي او بیا اخیری شپه باندې تاسو ګوره کومه تخې هر صدا لګیدلی دا کم دی کړي دا هونښتا دا صحابو نه ثابت نه نبی علیہ السلام نه ثابت نه دي تابعین نه دي کړي کني ورشه تاسو التخ وس ګوره آسان کار دی نن سبا هلاک ډاون دي نو لګا ګران را کني ماشاءالله زموږ د ناس ملګرو کې ډېر ملګری داسري چېږي مسجد نبی او مسجد حرام ته تللی دي که کوم نیت له الله دې وتبوزي سره زموږ بیا کنه الته تاسو چته دالي دلري هغه په جمعاتونو کې تخې یا د کومه یا سودا سيزونه ساده باندې بیت الله شریف مسجد حرام ګوره ساده جمعات ده
مسجد نبوی کو ساده جمعات ده او نه پکې هغه عید میلاد النبی چې ته مناو کړره کنه مسجد نبوی کې خدای پیغمبر علیه السلام مزار ده کنه پکار دي چې هلته نه شروع کړي هغه ګوره عید میلاد النبی چې ته نه مناوي هغه تاسو بیت الله شریف کې تاسو ګوره چې څنګه منځ شي کنه طواف شروعي او چې اقامت شروع شنو طواف ودرېږي او چې څنګه منځ شي او امام اخیری سلام داسې ورحمت الله څنګه ختمین او بیا طواف شروعي نو چې دا په جمع باندې درې پیرې دعا دا ثواب او دغه نو پکارو چې دغه د خو کې دی کنه او دا شان تبلیغی جماعت ریوان ته بلا خلق تاسو کې تل لري هغه چې تدا کړی دي نو چې هغه نه کې سمره غړای نو د دې نه پته ولګی چې دا دین نه ده کنه کدا دین او دا مسجد نبوي کې مسجد حرام په داسې غنو ځایونو کې کېدا چې نه کېږي دا دین نه ده لہذا ابن کثیر لیکلی لري چې لیس العمارة بالبناء عمارت دې ته نوی چې تا باندې زبردست سکا ټایلونه پکې ولګوا او کومکمه پکې ولګوا او ای سی پکې ولګوا او هیټر پکې ولګوا او بس یو نمونه جوړه کړي خلک تماشې لراځي لیس العمارة بالبناء دا ابن کثیر ویخا ازنه مونږه سوکیات کې جدا دی وی لیس العمارة بالبناء د جمعات آبادول صرف آبادې نه دی چې تول مزیدار آبادې وکي انما العمارة بذکر الله عمارت د جمعات چې دی آبادول د الله یاد درس تدریس ماشومان او سبقونه لوی او تا وړو تا ترجمه حفظ او قیدې چې دا کار پکې کینو جمعات علی آبادی چې دا پکې نه کې ګورا دیوبند مدرسه چې شروع کېدا نو دا یو سفرو د کجورو د سانګو نه جوړو او د دې لومبه استاد قاسم نانوتوی رحمت الله علیه او لومبه شاګرد محمود الحسن یو استاد یو شاګرد او دا کجورو د سفر د لاندې دواړه ناستو ورشه اوس دیوبند وګوره کنه څنګه دی او زه دیوبند خو لره دی زمونږ د کالو خان د حافظ صاحب مدرسه پاټن کې وسره ز په خپل دوره کې ناس هم دا ملګری وو او داسې چې باران بشن ور صبر اساسیدل هر څو او ورشه اوسې تماشو کې کنه دا ګوره چې د سٹارټ هلي کنه بس الله پاک ویني بیا بدلاغه لار سمی په خپل روس ور پس راځي ولله المشرق والمغرب ځکه وی چې امارت اصل کې سره دا الله په دین باندې جمعه آبادولا اولئک دا کسان ما کان لهم ندی لایق دی لا يدخلوها چې داخل شدي جمعهتونو ته الا خائفین مگر یریدون کی دا الله نا لهم فی الدنیا خزي دیل په دنیا کې رسوایی دا څوک چې جمعات سره مقابله کوي ولهم فی الاخرة عذاب عظیم او دیل په آخرت کې لوی عذاب ده اوس ورپسې آیات کې تسلی ده اسنه تاسو د جمعات او شړی یاد مونږ کی او ته بیا د دین کار پرې ده چې وزیر او شړل منو د ما څه کار ده الله وی مړز مکه لوی ده لله المشرق والمغرب دا هر ځای دی امت د پاره هر ځای جمعات ده ولله المشرق والمغرب او دا الله د پاره دی مشرق او مغرب فینما تولوا پس کم دیتا چې مخړوي تاسو فسم وجه الله پس دغل د ذات د الله ان الله بشک الله پاک واسع فراخرا واستون کې دی علیم فوده الله بدل مړ ډیر صدر کی وګوره زموږ استاد محترم التا کواله والا تنکړې وو نو دالته نراغه دلتا او تاسو سماوي چې کچه زې وا غریب سره سو او شاګردان به سره لګیاو چې استاد پلان کې راغې پلان کې هغه چاته ویم نه حالان کې غلب ډېر خلک راته په دین یاته چیرې دې مونږ ته وی چې سراګه چې دا مدرسه جوړه کم هغه وی خلبه مې ماته کې هو چاته بداو نه ویم هغه وی الله یې ویني نه زما نیت الله ویني چې دا ما په کوم نیت شروع کړره کله ما نیت صفای الله به عبادت کی کله ما نیت کې فرق کی پرېدا داسې دی نو هغه شروع شو بیا اوس هغه نشتا مدرسه خپل جوړه شو خو هغه خو پکې نشتا کنه نو دغه مسلې الله فرمای فراخي مړه زرا علماء فراخي